أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 31. قل تو آئو پیغمبرا من یرزقکم خلقنا تپوسو کا من یرزقکم چسوک رزق درکئی تاستا بین السمائی دبر دنیانا آسماننا یعنی دبر دنیانا سو پوری چی دبرنا او بنو وریگی دنور انرجی را نشی دمون انرجی را نشی دسقارز انرجی را نشی دبرنا ہوا نو چلے گی زمکہ فصل نہ کئی رضی وجہ اللہ تعالی دا آسمان ذکر نمبے ہوگا. من یرزقکم سوک رزق درکئی تاستا بین السمائی دا آسماننا والارض ادزمکینا. نو اس پتہ لگے دا چی دا ذکر تعلق دا رزق تعلق یواز زمکی سره نه دی بلکہ آسمان زمکی او کائنات ټولو سره دی. زمون دا خوراک دا یو لقمه ټول کائنات په دې کې خپل خپل حصہ چي داولی کسه په لخنه دا اهم خبره چې د خوراک یو لقمه ټول کائنات په دې کې خپل خپل حصہ ورچي وریس په کې خپل حصہ چي هوا په کې خپل حصہ چي نور سپوږمۍ او ستوري په کې خپل حصہ چي ورځ او شپه په کې خپل حصہ چي برډز په کې خپل حصہ چي اینیملز په کې خپل حصہ چي انسیکٹس په کې خپل حصہ چي نو دغه زموږ لقمه ته جوړ شي. سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 پیدا ولو ان اهل القرى اکچر استوګن اوسیدون کی د کلیو او د شهرو قرى معنا کلی او شهرونه سیف الله خان تر اوسته کنه تندرو بس آیت نمبر نا آیت نمبر 95 ولو ان اهل القرى کچر آل د شهرو د کلو آمنو دی عقیدہ پا خسات لیوے واتقو او اللہ نے یرید لیوے. اللہ تعالیٰ دو کارون دی چی پا عقیدہ و ساتی خدای نو یرے گی قانون ولا نوائی لیٹ کے تو خدای نے یرا مانا سا قانون نوائی لیٹ کے نو کدا دو کارون دی کڑو اللہ تعالیٰ فرمائی سا لفتحنا غلیم خام خامنگ پرانستیو دوی باندے برکات من السمائی برکتنا روحانی و مادی برکتنا روحانی و جسمانی برکات برکتنا من السماء دا آسماننا والارض دزمکنا ولیکن کذبو لیکن دے خلق تکذیب کو رشتیا ہوتے دروغ ہوئے دا خدای پیغام تے سو ہوئے دروغ ہوئے فاخذناهم بما كانوا يكسبون پس منگا انی والدا اہل دا شارو پاغ عمل چ دوی اوچ کولے دا خدای پیغام داغی تکذیب کو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چې خیر خو پرې چې د اسمان او د ځمکې نه په پرانیسته وي ماره دای مؤاخذه وکړه گرفت ملو کو اوس دې ځم الله تعالی ویل فتحنا علیهم برکات من السماء والارض که خلق صحیح مؤمنان شو او د صحیح تقوا مالکان شو الله تعالی فرمای زب په د اسمان او د ځمکې د برکاتو دروازې کلاو د برکاتو دروازې به کلاو. سوره مائده آیت نمبر 55 شپږ پیته ولو ان اهل الكتاب اکچر اهل کتاب people of the book یهود و نصارا
آمنو د عقیده په خصاتلې وي واتقوا ځان بچ کړي وي د وایلیشن. هغه دو شرطونه چې کوم سورہ اعراف کې الله ذکر کړ هغه دلته ذکر کړ، ایمان او د خدای نه یاره. لکفرنا غنم نو خامخام برشولیو دوینا سیئاتهم تکلیفونه دوی ولادخلناهم یقینا داخل کړي بو مونږ دوی جنات النعیم نعمتون ولا باغون تا ولو انهم اقاموا التوراۃ اکچر دوی اسټیبلش کړي تورات امپلیمنټیشن راغی کړي والانجیل او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه وحی چې نازل شوی دوی تر جانب درب دوی نه نو کدی دا کړي لا کلو من فوقهم دی بخوراک کو د پاسنا آسمان بر ذکر کو ومن تحت ارجلهم عدلان دی دخپود دوی نه زمک بر ذکر کو منهم امه مقتصده پدوی کی یو ډله دا ډیره معتدل ډله وکثیر منهم ساء ما يعملون خو ډیر د دوی ډیر ناکار عملونه کوي. نو اوس پته ولګی دا درې واړو آیاتونو کې چې الله تعالی فرمای رزق چرته نور کی آسمان او زمکه دواړو نه د کائناتو دا ټول نظام د انسان پر رزق کې خپل خپل حساب چي خپل نو کړه دې بیلونه الله تعالی را شروع کړ چې دا د وریځ بیل یې دا د وریدو بیل دا د انور بیل دا د سپوږمۍ بیل دا د ستورو بیل دا د برډز بیل دا د هواګانو بیل دا د انسیکټس بیل دا د انیملز بیل دا پکې د زمکه د مختلفو ذرات بیل نو سپړه خانه بدل ټول خودکشي کوله. صحیح شو. سورہ let me find out. یا اللہ. سورہ عبس د دیرشمه پاره دریم سورت. پیدا مکو آیت نمبر 30 تر آیت نمبر 32 فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ یقیناً ادی ګوري انسان خوراک پلتا. الله تعالی وایي تلک فکر وکړه خپل خوراک باندې سبله خانه داسې وی الله تعالی وایي دا لقمه چې راوچته کړه سبله خان کور کې اخلیته ورنه باسه لګونه دا لقمه ای راوچته کړه ای اخلیته منه باسه لګي یو 15 منټو لپاره دی لقمه باندې سوچ چې دا چرتن رااله. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ دِگُورِ انسان إِلَى طَعَامِهِ خوراک پلتا انا سببنا الماء صبا چې مونږ را ارتاو کړې تاسو ارتاول چې مونږ را ارتاو کړې او بد برنا ارتاو ولو سرا ثم شققنا الارض شقا ابيام او چولز مکا چولو سرا فانبتنا فيها زرع مقلده کې حبا دانه وعنبا انګوران وقضبا ویجیټیشن قضبا معنا ویجیټیشن سبزه وزيتونا زيتون ونخلا قربا وحدائق باغنا غلبا لګیدلی یو بل سره باغونه داسې چې په ونو کې سړې تیرې دي نشي داسې یو بل سره لګیدلی وفاکهه میوه وابا اب مونږه پروړ وایو ورته پروړ د غنمو پروړ یا د شولو د روجو وفاکهه وابا متاعا لكم دا انجوائمنٹ چا انٹرٹینمنٹ تاسو لپاره ولانعامکم او تاسو د مواشیو لپاره. نو الله تعالی فرمایي چې تلک مړه دی باندې خو سوچ وکړئ نه کپدی یو لقمه له سوچ وکړو نو خدای به ته یاد شي سبو شي الله به ته یاد شي. یو ځای بل دې سره ایمان جوړیږي دې سره مثال خپل څه شي جوړیږي سره مله دې سره څه شي جوړیږي دې سره سورہ واقعہ نسرمد ایمان لته کمزور دی
د حساسیت لري کنه د اور سنسټیو ده دا اور سنسټیویټي چې دا ژوند په تکلیف کی آیت نمبر 2 په تنواخلی بلکې 3 په تنه واقعا تر آیت نمبر 3 او یا په واړه واړه آیتونه دي خدای حکمت ده دا ځکه تا ته د خوراک ځای نه افرأیتم ما تحرسون آیاتاسو کتلی دی په غور باندې ما تحرسون آغا تخم تا تحرسون چې تاسو ازمکه کې اچوي تا پیدا کړئ سره امر کنه انتم تزرعونه آیات آسرا زرغنوی دا تخم او ام نحن الزارعون اکبونگے زرغنون کیو مسے پلخانا پا قندہار کے تب یو ایکڑ زمکہ کے سوردانے لگ ورغردے پا سونو کپا زرگونو کپا لکونو دانی اللہ تعالیٰ وی کہ اس دا زرغنہ ستا ذمہ داری دے دا زرغنہ ستا ذمہ یوی دانے پسی بزمار کے ننواتی شردین دا تیغ رو باس اللہ تعالیٰ تو کوئی حوالہ کے زور کا شروع نو فرمائی کیا فرائیتم آیا تاسو کتلی دے ما آغا تخم تحرسونا چی تاسو ازمکہ کے چوئی کرل ورطوئی تاسو کرل وائی انتم تزرعونه آیا تاسو زرغنوی دا ام نحن الزارعون اکنا منگے زرغنون کیو لو نشاو کچر منگا غختوے لجعلناو خطاما نمونگ بدا گرزولے و ریزا ریزا ختم شوے پزما کے دن زکزمکی تا کچھ آہنو موالا کی نو بیڑا ورغرد کی سبلا خانا زمکی تا جسا والا کی آہن ورطا والا کی نو کال پاس تے پتہ لگا بیڑا بھی ورغرد کی اللہ تعالیٰ فرمائی تدانی پا دے عقیدہ ورواچے چا اللہ تعالیٰ بدین مالا یو پا وسوا یو پا زر یو پا دوزر راکین اللہ تعالیٰ جزائے کومنا او کدا سے نبے کوئی شری ما وقتے نو دے دانے لبا میں دن ریزر رکڑ ختم شو بتا دانا کتا بوانا آزمی کی خوڑا دیا او چکل اللہ وار لوی خوری لو نشاو کچری مونگا غختے لجعلناو گزور بو مونگ دادانے خطامن ریزا ریزا ختم شوی فضلتم دگردیدلی بوئی تاسو تفکونا مزیبوں بیا کولی اللہ تعالیٰ بوئی لکہ مونگا پختو کیو زبدر تلدہ سے عملکم بیا مزی کے اللہ تعالیٰ بوئی کہ ما غختے داناوں میں خط بکڑے پزما کے دن مزیبہ دی کولی پلوگا بطرسو وقتی رہی لظلتم تفکونا انا او تاسو بویلیو انا لمغرمونا چی مونگا پا دیر لوی تاوان کیو غردول شو تو خبران زمکیو خوڑا سوشو تو خبران زمکیو خوڑا بل نحن محرومونا تاوان پیدا بلکہ مونگا محروم شد اللہ در رزقنا افرائیتم الماء اللذی آیا تاسو کتلی بھی آغاو بوتا تشربونا چی تاسو اسکئی انتم انزلتمو من المزنی آیا تاسو دارا کزوئی دوریزنا ام نحن المنزلون کمونگے را کزون کیو اللہ تعالیٰ تب وریز تسخطی او وریل با دی کنورٹ کولا سنگا اوبو کی دا قزو اوبو کنورٹ کم پا ہوا کی سکی ہوا کی دا وریز شکل کی اگئی ازمکی تور اورسون بیای اوبو کی کنورٹ کم ذکر دا کمی اوبو چی منسکو دا اوبر کمی اوبو دی چکم دا وریز نرازی چاہے تے دا کاریز نہ اخلے کدا دریاب نے اخلے کدا نہر نے اخلے کدا کوئی نے اخلے کدا باوڑائے نے اخلے کدا ٹیوبل نے اخلے دا اوبو بنیادی کمی دی نوریز اوبو دی ذکر نور اوبو دا اوشن اوبو خود اسکلو ندی کار اسکلو دی نا اللہ تعالیٰ وی کما دا وریزو چکڑے وی ہاں دا اوشن نو بطول بیدل خود اسکلو خودی نا ساجی با خبری گئی افرائیتم الماء اللذی آیا تاسو کتلی دیو باغا تشربونا چسکیے انتم انزلتموه آیا تاسو را کو ذکری داو بمن المزنی دوری ازنا ام نحن المنزلون کمونگے کزون کیو لو نشاو کچر مونگ غختے جعلناہ اجاجن نمونگ بدا گرزولیوے اجاجن ترخی اجاج مانا ترخی لکہ دا اوشنو بو سکلے شیسو دوشنو کو اول خو سکله نشي او کویس کې هغه تند ماته کې تند زیاتې او تند زیاتې په مال غدا
الله تعالی وایي کما وخته نو دا وریځ نه راکوزون کې او راکوزیدون کې وبدا به هغه شان ترخی ګرځولې فلولا تشکرون ولتاسو شکر نه کوي افرایتم النار التي ګور الله تعالی وایي خوراک دلته ما پیدا کړ پکار دي خوراک سره وبدل ما پیدا کړ پکار شکر وکي اوس الله تعالی وایي خوراک او پیدا کړ خو ستا په خولو ته هم ضرورت وي ستا په خور کچا خو نه شو پړې نا فرایتم النار التي آیا تا فکر کړې اورتا التي اغو تورونا چې تاسو بلویان تم انشا تم شجرتها آیا تاسو درغون کړې دا خاشاک دې تاسو خاشاک وای تاسو بلای لړکی انتم انشاتم شجرتا آیا تاسو زرغون کړي دی ونه دی خشاکم نحن المنشئون اکنه مونږه زرغونون کیو پیدا کون کیو نحن جعلناها تذکرتا مونږه ګرځولې دی دا اور تذکرتا یاد دون کې یاد دهانی ورکون کې څور کون کې یاد دهانی ورکون کې دنیا کې دا اور د تا د پر نعمت ته آخرت کې دغه اور به تا د پر عذاب شي صحیح الله تعالی دا یو شی دی خو دنیا کې مې نعمت ګرځولې ده ته په لګي ټیکې کې کباب کې څنګه کباب کې آخرت کې دا عذاب ده تابه کباب کې الله دې موږ بچي نحن جعلناها تذکرة ومتاعا ادا نفدا للمقوین د خوراک کوونکو د پاره فسبح بسم ربک العظیم الله تعالی وای خدای دې ورکا د لوی خدای تسبیح وایا سیف الله خان دا زینب ریاض دا په خوراک باندې ډېر لوی درس دی نو واپس خپل سبق ته چې قل تورته سوره ملک سورت ملک د 90مه پاره لومبنه سورت او آیت نمبر یہ بھی شکور پیدا مکہ امن هذا الذي یا سوک دیا غذات یرزقکم چی رزق در کئی تاسولا ان امسک رزقا کچری دغی اللہ تعالی بند کر رزق بل امن هذا الذي آیا آغا کس یعنی آغا ذات آغا اللہ چی تاسول رزق در کئی کاغه دا رزق بند کړ نو بیا څه کوي الله تعالی وایي تومه جی بکیفیت ته بل لجو فی عتو و نفور ته د خدای په بغاوت کې مخ په وړاندې روانه دي باندې سوچ نه کې چې دغه الله چې دا مال رزق راکړي کده بند کړ صحیح او آیت نمبر 13 وګورئ آیت نمبر 13 چې قل تورته وایو پیغمبر ارایتم آیا تاسو فکر کړی دی ان اصبح ماؤکم کچره وګرځي دی او بس تاسو غورن پلان دتلون کې سورہ ها غورن چلان دلړی شي به په ټیوبل هم نشي پیدا کوله فمایاتیکم سوک براوړی تاسو ته بما معین اغه وبو چې صافټ ډرینکینګ واټر معین معنا خوږی وبو الله تعالی یې به خوږی وبو چرته پیدا کوي نو واپس پر سبق چې قل تورته وایا من يرزقکم سوک رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان والارض زمکنا ام من یملک السمع یا سوک د هغه ذات یملک السمع چې هغه اختیار لري السمع د وګونو نو کو کونه کړی بیا وسکه والابصار ادسترګو نو کډون دکړي ومن يخرج الحي اسود او اغذات يخرج الحي چې غراو باس ژوندې د مړینا اراو باس مړ د ژوندینا ومن يدبر الامر اسود اغذات چې تدبیر کوي د کار يدبر الامر چې تدبیر کوي د کار نو تدبیر د کار څه ته وایي نو دا ته مسله ولیکه پته نشي تاسو یو ځل لیکل دا کنه بدلی کړي چې دا الله تعالی درې اساسي صفاتونه نمبر اول نه دا وجه ډیره په خاطر رسول بتاي رکړي مستفلا هم شتا ابداع شتا او فراخي وسط قبض او بسط نو بس بیا خلک لیدا اما ومن يدبر الامر فسيقولون نو دا خلق بوي الله ذکر دې سوالونو بل جواب نشته دې سوالونو بل جواب ابو جهل بل جواب نشي کوله سبوي الله
فقلت ورته وایا افلا تتقون آیا تاسو بیا نه یریږئ الله تعالی نه فذلکم الله پس دغه الله تعالی ربکم الحق دا پروردگار تاسو دې حقیقی پروردگار نو حقیقت خدا دې چې دی الله تعالی رب وای نو چې لږه یو طرف تکیږي هغه گمراهی ده فماذا بعد الحق پس شید پس د حق نا الا الضلال سوای د گمراهینا فانا تصرفون څنګه تاسو وړول شید د حقیقت لارنا کذالک دارنګ حقت کلمت ربک ثابت شوی د کلمه او فیصله د ربستا علی الذین پاکستان باندې فسقوا چې غی فاسقان باغیان شوی دي انهم لا یؤمنون فیصله د الله تعالی انهم لا یؤمنون چې بالکل ایمان نه راړي خدای وایي چې کوم خلک یو ځل باغیان شوي دي ای باندې ما فیصله کړې دی به ایمان نه ورکوم قل ورته وایا هل من شرکائکم آیا شته په شرکاو تاسو کې من هغه څوک یبدأ الخلق چې هغه ابتداء پیدا کول کوي ثم یعیدو اب بیا په دیم ځل پیدا کوي دغه شی ادا کار الله تعالی همیشه کوي دغه تو ګوره الله تعالی غنم یو ځل پیدا کی بیا غنم مړکی بیا غنم څه ینه چې موږ تریس کو دې معنا چې څه شو مړ شي ژوند ختم شو اوس ګروت خو نه کیږي مړ کی الله تعالی بیا غمړه دانا ته بیا ځمکه تور واچین زه دې نه قل تورتا وایا الله یبدأ الخلق الله تعالی ابتداء پیدا کول کای ثم یعیدو اب یا به غادر دے کای فانا توفکون نصرنگ تاسو اڑول شی الله تعالی نا قل تورتا وایا هل من شرکائکم آیا شپ شریکان تاسو کې مناسو یادی ال الحق چې دې ہدایت ور کای حق جانب تا قل تورتا وایا الله یادی الله تعالی گای کئی مخلوق للحق حق طرف دا افمن یادی آیا آغذا چی ہدایت ور کئی حق طرف دا حق و غزیات حق لری ان یتبغا چی داغی اتباع اکریشی ام اللہ یهدی یا آغسو چی بلگای خول کو پریدا پخپل ورطم لارنی معلومہ چی پخپل ورطم لارنی معلومہ الا ایو دا مگر دا چې هغه ته گایډنس ورکړي شي فمالکم پسو بال پرو ته تاسو باندې کې فتحکمون دا څنګه فیصله کوي الله تعالی وي څه څنګه در باندې خپل خیر خدای له خور کدا څنګه فیصله کوي مخلوق تر اوسره خدای په ځای له درولې مخلوق تر اوسره د خدای په ځای له درولې وما يتبع اکثرهم اتباع نه کوي د خلق اکثریت الا ظن مگر خام خیال ہے مگر دسه د خام خیال ہے ټول خلق دنیا کې زمون شیخ سے بوي الا ظنن الله تعالی وي ټول خلق نه پړنده خرسوار دي ټول خلق پس سوار دي پړنده خرا نوډنده خرا اې د خلار نه معلومه چې کوم ځای په کنده کې پیو دي ستاسو مو سره بیره کوي وما يتبعوا اتابدارن کے اکثرهم اکثریت خلقو الا ظنن مگر د خام خیال ہے د رسمونو د رواجونو د خپل خیالونو I think so دسه شي I think so the I think د دې مقتدیان دي د څه مقتدیان دي امام څوک دی I think او الله تعالی وای چې ان الظن تاکک سرا دا خام خیالی او I think لا یغنی نشد فکول بین الحق مقابلا شکول د حق شیئا لگهم مقابلا شکول د حق لگهم ان اللہ علیم بما یفعلون تاکہ سر اللہ تعالی عالم دے پاو شیبانے یفعلونا چدوئے کئی سورہ نجم پیدام کو آیت نمبر 28 ان الذين تاكف فرا كسان لا يؤمنون بالاخره چې عقیده نصاب اخرت باندې لا يسمون الملائکه اغی مسما کئی فرشتے تسمیت الانسا پنامود زنانو فرشتو تسوئی دا ټول فیمیل دی دا ټول سری حالانکہ فرشتہ نہ میل دا او نہ فیمیل دا لکه دا پوډیم دغه ګوره دا پوډیم سپلا خانه د دې پوډیم سیکس ده د دې هیڅ سیکس نشته
نو د فرشتي سیکس سره صحیح نه الله تعالی فرمایي دا تاسو کوم ځای نه غوښتي چې فرشتي خدي ما لهم به من علم نشتر دوی لپاره اس دلیل یتبعون دای نه فالو کوي الا ظن مگر I think یا we think څه we think زما خیال دا دی ان الظن لا يغني من الحق شيئا او تاکي سرا خام خیالی یا I think مقابله شکول د حقیقت لګاهم مقابله شکول د حقیقت لګاهم واپس پر سبق تا ان الله علیم بما يفعلون تاکي سرا الله تعالی علم دې پاکار باندې چې دوی یې کوي وما كان هذا القران اوس دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قران د ځانه جوړي الله تعالی فرمایي د دې قران متعلق دا تصور نشي کېدای چې د ځانه جوړ شي وما كان هذا القران دا قران ان يفترى چې د ځانه جوړ شي من دون الله بغیر د الله نه ولکن تصدیق الذي لیکن دا قران خو تصدیق دا کتاب دی به دی چې دنه مخکې راغره دی د تورات او د انجیل د بنیادی موضوعاتو کنفرمیشن کوي دا قران صحیح وتفصیل الكتاب ادا تفصیل کتاب دے لا ریب فی مفصل کتاب دے د دې احکام د تورات انجیل او ټول کتابونو مقابله کې زیات مفصل دي زیات ډیټیل دي لا ریب فی نشتر شک دے کتاب کے میں رب العالمین ادا نازل دے د جانب در رب العالمین ہم یقولون بلکہ دوی وئی افتراو چې دې پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی قل تو ورته وایا فاتو خدا د ځانه جوړ کړی دی دې پیغمبر چې سبق ویل دی نه استاد لیدل دی نه تختای لیکل دی کلمې پیژندل دی الف با تا سای چر طریقې لیکي نه لیک او تاسو په ټول ایجوکیټر خلک یې تاسو ټول لټرټ خلک یې ځکه عرب د مکی ور خو ډېر لټرټ خلکو مکی ور چې دا ډېر عالمان فاضلان خلکو یعنی دوی خو چې یو کافر شیرونه هم ګوري نه حیران بشي ورته یو کافر شیر ابو طالب کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دې څومره کلچر سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیماری کې راغی ورته کاکا یو ځل خو دې خور کې راته وای اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسول دا پورا دیوان دی شیر دیوان ابو طالب صحیح نصیب یعنی هغه چې وکړ په وی عربو باندې د پر ډشتلی کته سبق عربو باندې هغه د پر څه کته لغت به کته چې دا کوم لغت استعمال کړی فرهنګیا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا قسم دې زپدې پویم چې د محمد دین دا د ټول دنیا د دینونو نه بهترین دین دی د ټول دنیا دینونو یعنی دا زما علم دی د زما څه دی خو عقیده مې نه ده علم او عقیده کې فرق دی دلته په دا UCLA کې کم خلک چې په اسلامیک سټډیز کې PhD کوي دغه ایڈوایزر يهودي وي سوي داغه د ایڈوایس لاندې اسلامیک سټډیز کې د دې وجه خدای PhD ور ټول لیونیان د دې عقیده خرابه عقیده ده خرابه چې دوی د چا د ایڈوایس لاندې صحیح خبر ده کړه اوس هغه يهودي ته په اسلام باندې دومره ډېر لوی علم چې لګي دی PhD کې ګایډ کوي عقیده نشته نو علم something else عقیده something else دا شارو خلک چې وي د دې دین باندې علم وی خو په دین باندې داسې پاکه عقیده نه لکه د قندهار د دیهاتو د چوپان صحیح عقیده دا چوپان مضبوطه عقیده چا مضبوطه د چوپان عقیده شاری نه مضبوطه د علم ډیر وی د دین په حواله باندې په ډیره د علماء موجود وی به سټډي کوي کتاب باندې پوریږي فلان 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 او چوپان او غریب سار وخت خپل مواشي بودی او مقام راولي خدا عقیده په اعتبار چې رضا خدا کمپیریزن وکي عقیده چا برابر ده د چوپان برابر ده اخروی خبره چې دا په عقیده باندې بنا ده دا په علم نه بنا علم ابو جهل سره مو هم داخل الناس مشوي ما كده فخذ اللي في المزمكو الله هو یعنی پته ولګره چې عقیده نشته دا چوپان داسې په عقیده ده چې هغه موږ په سارا کې نه خطا کوي صحیح دا د عقیده پختګه د دلیل دی چې هغه نال ته غلا کوي دا په دا سارا کې غلا نه کوي په سارا کې
د خدای قانون نه پامالي دا کوم سره چې مونږ نه کوي د قدم په قدم د خدای قانون پامالي نو کې عقیده په خو حساب او علم په دې شان بلډ درلود بیا څنګه بس چې فرایض باندې واجبات باندې واقف دي او څنګه موږ مفسر خو نه جوړو چې په خلکو تفصیل وایي خبره ده کېرال نو اوس مولانا محمد یعقوب سرنانوتی رحمت الله علیه هغه ته سره راغی خو عالم فاضل سره ویجی او دهری را سره ملاو شو څوک را سره ملاو شو یو دهری نه ماته وی ها دهری چې اوس نه لغت معنا وایي ایتیست ایتیست دین مذهب نه اس عقیده نه لري لکه کمونستان شي لکه خلقیان خو پته نشته دا فاسد منافق ونیو د افغانستان خلک دته نه نه خلقیان او پرچمان شو دا داسې خلک نو دا خو منافق خلک نو دی نو په افغانستان کې دا په ګورګو ته د اړیان دي یعنی دا د اړیان خو ورته کوي چې کمیونست نظام پس روانو تر څو پر چې د روس پاور چې د روس پاور ختم دا غي عقیده بدل شو صبر کې پس روان نظر نو هم چې دا اړیانو دا منافقان ایوان په کمیونستان کې نو په خانه کې نفر ډېر مشهور سړی دی چې پلان پیږي په سیمه پر امره ان د مولا مسجد په کوم ځای یو مګر نو دا دهری چې وي د عقیده په اعتبار باندې داسې پوخ وي عقیده په اعتبار داسې پوخ وي دی وایي پروسه په چین زما څخه کار نشته زما عقیده راځي خدای نشته که دنیا کې هیڅ وګړه سره نه زما ذاتی عقیده چې خدای دې د دهری وایي صحیح دا څوک چې یعنی روس سره ملګری او شی ورته ملایي زړه د دې ساتي دا عقیده وا د دې عقیده وا دا منافقان دا څوک او ماګه منافقان ته وګوره چې روس سو په سپورټ ورکوي روس سره اوس یا سره وای نو پته ولګي چې د خریان نو منافقان صحیح البته دومره دا چې د دهری نظام نه ته سپورټ ملاو د دهریانو د نظام نه ایته سپورټ ملاو نو سیو دهری مولا یعقوب سناتو رحمت الله علیه او سړی ویل چې یو دهری را سره پیښ شوې د بلاس وی داس تیز داس دلایل راځوي ویل تورات نه مرتد دلایل وی د خدای په وجود د انجیل نه مرتد دلایل وی د خدای په وجود د قران نه مرتد دلایل وی د خدای په وجود عقلی دلایل مرتد کائنات نه وی او دبره ترغه نه مضبوط دلیل پیش صحیح وی په مای خوري راوسته څه وکړل یره را باندې راوسته وی دې کې یو بزګر را روان څوک را روان یو بزګر خپل قلبه تاسو قلبه د غویانو یو قلبه ور سره غریب ستړي ستومانه ټول ردی یو کړي و او را روانو صحیح او ځان سره لګیا او صحیح وی راوي چې ما خاطر راغی او زاو دی یو بل سره ګرم وی تاسو پسې جنګ بیمار دا سړی خدای نه مني ما خو ته تورات انجیل قران عقلی دلایل ارسم ورته خلاص کړ نو دې څه وای وی دې راته دلایل چې خدای نشته غب ته صحیح نو بس هغه لاسو کې دا قلبیه رسایي هغه په غویان اور واچي او دې بسګر طرف یو لوی لخت یو لکړی ورته صحیح نو په لکړه باندې ټوکل او سړي دې املار راغلا راوي او دې په پاسه واچوي صحیح او بیا په پاسه کېناست مونږه پال کورې ورته وي پاره کې دې بسګر دا ضروري سامان سب لور پروتي او دا شي نه پکې پراتی کنه چې کوم شي دا ضرورت صحیح ټول بکس راغا نو بس ټول بکس نه لور راوست صحیح په پاره کې نه کوي علالوم دي ته خدای نه مانی هغه ورته مرګري ته یو وای د لس باندې مسوره باندې مانی وي صحیح وی هغه پرې خو خدا وی خبردار کاینده لپاره ما ستاسو متعلق ورته پیژنه چې دې کلی کاینده لپاره ما ورته ته خدای نه مانی هغه وی مرګري زماره د پلار نه کتوبه ای ز بیا دا کار ته کوم مولانا یعقوب سناتو رحمت الله علیه ورته وی دا قسم متعنت معاند او ضدی سړی چې هغه سره په دلایل خبر نه کیږي هغه سره نه د انجیل مذهب نه د تورات مذهب نه د قران مذهب نه د امام ابو حنیفه مذهب نه د امام شافعی مذهب هغه سره به د بزګر په مذهب خبره کوي د چا مذهب او کنه to be continue دا باندې هغه چې راپورته شو په څه ویل چې خدای باندې ماته کلمه او په دوه ناس په باندې روان او حقیقت خو په هوا ام یقولون افتراو بلکې دوی وی افتراو چې د پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی قل تو ورته وایا
فاتو بسورت بیا راوڑی یو سورت مثلی پشاند دے قرآن ودعو اراو بلی منا غسوک استطاعتم چستاسو پا وسد من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے یعنی یو سورت جوڑ کئی یواز تاسو نا دا مغرب نا دا مشرق نا دا شمال نا دا جنوب نا چی چرتنم پویا خلق راجمع کولشی یو لوی کانفرنس دا لکنو خلق راجمع کئی ویدا سی یو سورت جوڑو ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی سورہ ہود دے پسی دے آیت نمبر 11 او 14 پیدامو کا ام یقولون افتراو بلکہ دوی وی افتراو دے پیغمبر دا قرآن دا زانا جوڑ کرے دے قل تورتا اوایا ٹھیک شوا مارا زانا جوڑ کرے دے نو تاسا خو بم جوڑو اس جگہ عربی دا ازا خو لٹریٹ نیم تاسا خو لٹریٹ خلقی فاتو بعشر سورن راتلو کئی پلس سورتنو مثلی پا مثل دے قرآن مفتریات اندزان جوڑ شوی ودعورا ابلی مناغسو کستطاعتم چستاسو پا وسدی من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی پا دے خبر کی جماع دزانا جوڑ کرے دے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدے استاسو دا چیلنج قبول نکو دا خون بلا چیلنج ورکو چلو دے قرآن پشان لس صورتوں جوڑ کئی صورتوں لس فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدے دا چیلنج قبول نکو فَعَلَمُونَ بیا پوشی انما خبر دادا انزل بعلم اللہ چدا قرآن نازل شوے دے فعلم دا اللہ و اللہ الہ او پوشی چنشتر معبود اللہ ہو مگر دغا اللہ دے فعلنتم مسلمون نو ورتوائے چی استاسو سرندر کی گئی اللہ تعالیٰ تا چی مقابلے نشے کولی خودی معنی دادا چی دا دا انسان جوڑ کلام لدے کنی مون خود در تا دمرا عمومی چیلنج در کر چی طول دنیا را جمع کئی چردے مقابلوں کی طول دنیا را جمع کئی چردے مقابلوں کی سورہ بقرہ دروشتم و سلوشتم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِتَا سُوئے پشکی مما نزلنا دا قرآننا چھ مونگ نازل کردے علا عبدنا پا بندخ پل بانے فاتون راتلو کئی بسورت پیو مختصر صورت من مثلی پا مثل دے قرآن ودعو شہداکم اراو بلی علماء خپل شہداء مانا علماء اراو بلی شہداء قل علماء قل من دون اللہ ومقابلہ دا اللہ کے ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی پدی خبر کے چلا قرآن در زنہ جو کرے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچر تاسو دا کار نوکو نو بعض اوقاتی او بندے او کار کولشی خو کولی نگواری فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کتاسو دا کار نوکو یعنی کولشی خو کوئی نا اللہ تعالی وینا وَلَن تَفْعَلُوا قطعن کول نشئی قطعن کول نشئی فتقوا النار بیازان بچ گئی دا اورنا اللتی ویرے گئی داغ اورنا چی خاشاک داغی انسانان دی والحجارہ او کانی دی تیگی دی نو کمی تیگی منگ ورطو الکبریت الاحمر یا الکبریت الاصفر پدا نور جب کے ورطو وی سشے گوگوڑ گندک ہو گتا گوگوڑ تا ستا اور بھی بلی اللہ تعالیٰ وی اغلطا اغا اور ابا دا گوگوڑو پا اور تیگو بانے ولو نو دا گوگوڑو دا تیگو کم اور چید دا دی ہیٹ تیر دیا دی بلکہ گوگوڑو کو پخپلا منصرہ یو علاقہ دا چترال کی اغی علاقے تا گرم چشمہ سوئی ورطا گرم چشمہ نو پدا سخت یخنائی کے ہم چلتا واوری بھی نا گرم چشمے لار سے اغی کے لام بھی نا گرمی بھی اغاو صحیح نا اغی کے خلق لام بھی عموماً چاہتا دا سکین ڈیزیز بھی گنا نو دوی ورزی علتا نو سا گرمی ولی ذکر اغا علاقہ غرد گوگوڑ دے غرد دشی دے دا گوگوڑ نو گوگوڑ پخپلا چی اوبو سر اوزاشی نا اغا دمرا دیر گرم دی چیتا بوئی دا پسوک پا اور بانے بلے او بیا پا گوگوڑ چی اور واچے یا سبحان اللہ خو ملٹی پلائٹ شی اللہ مدد بچ ساتی
او وتا تقریبا ټول دنیا کې شته. په دا کراچي کې یو ځای د منګو پیر بابا ورته وایي. یو زیارت ته پرې څوک ورته چې منګو پیر بابا د هغه قبر سره خوا کې علاقه کې چشمې دي. نو التم غر دی دغه د ګوګړو دی. نو خلک ورځي وای دا منګو پیر بابا کرامت ته سوکلر شي نو د سکن ډیزیز خشي موږ ورته لکه مرګریا د منګو پیر بابا د کلینیک نشته. صحیح خدای خاندي دی ګوګړ هغه ګوګړ ابزار کیږي او بو سره سولوشن جوړیږي او هغه به ګرميږي او ګوګړ خاصم یعنی سکن ډیزیز باندې جوړ لګي نه ټیک شي. نو واپس خپل سبق ته فاتو بصورت بیارات لکی پیو مختصر صورت من مثله پا مثل دا قرآن ودعو اراو بلی من آسو کستطاعتم چی پا وسمو دی من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کے ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی بل کذبو بلکہ دے خلق تکذیب کرے دے بما دا آغا قرآن لم یحیطو چی حاتے نہ کرے بعلمی پا معلوماتو داغے. نو دیکھو گورا اللہ تعالیٰ فرمائی چې دو قسم تصدیق دے دولی کا یو دا عقیدی تصدیق یو دا عمل تصدیق یو دا علم تصدیق یو دا عقیدی تصدیق بل دا علم تصدیق. دا عقیدی تصدیق دا خو خبر غواړي د مخبر صادق خبر غواړي د مخبر صادق چې د یو سره متعلق دی عقیده جوړ شي دا سره رښتونه دي. شفنا خانه چې د یو سره متعلق دی عقیده جوړ شو چې دا سړی که په مرګ ته ونیسي هم دی دروغ نه وایي. دروغ د فطرت کې نشته. صحیح. نو چې په هغه د عقیده نو هغه چې تا ته کومه خبره کوي سړی وایي دا ټیک ده ځکه چې په هغه د عقیده برابر شوې ده. څه شوې ده؟ عقیده برابر شوې ده. خو یو د علم تصدیق دی. نو د علم تصدیق دا علم غواړي. د علم تصدیق څه غواړي؟ دا علم غواړي. اوس یو ډاکټر ښه ډاکټر دی او کنه دی. یو ډاکټر ښه ډاکټر دی او کنه دی. بل ډاکټر دا هغه ډاکټرای تصدیق الکه چې هغه تجربه کی چې څه یو کی چې د علم په اساس تجربه کی. نو وایي د سړي مهارت ده د سړي اپروچ ده د سړي اپروچ ده. یو اوس دا خو یو خبره شو. خو تکذیب چې څو غلطه تکذیب معنا چې څو غلطه چې نه خبره دروغ ده چې دا خبره دروغ ده. نو هغه علم غواړي. بغیر د علم خو چاته نشي دا خبره دروغ ده. یعنی په خبره به ته مکمل پوهې نو چې ته په پوهې نو بیا هغه ته وایي نه ستا خبره څه دا غلطه ده ته دروغ وایي. اوس الله تعالی وایي چې دا خلک دا مکی والا او سراونډینګ ایریا والا دی په قرآن پوهې دي پیسې نه پوهې دی قرآن ویلې نه دی ویلې. الله تعالی فرمایي بس پیغمبر خبر وکړه ادوی دا دروغ شي. الله تعالی دا خدای سي عجیب باندې خبره وکړه چې په ششه علم نشته او تکذیب ولوک خبر ذهن کې راځي. څنګه عجیب جواب الله تعالی وکړ چې بل کذبوا بلکې دوی تکذیب کړي دي بما دا شی لم یحیطو چې حاته نه دکړي به علمي په علم داغه ولما یاتیم انذر کړي دوی تا تاویلو مفهوم داغه دې مفهوم نه دی کوي. کذالک دارنګ کذب الذین من قبلهم تکذیب کرو آکسانو چی مخیر دوی نو فانظر تو گورا کے فکانا سرنگ عاقبت عاقبت الظالمین انجام دا ظالمانو ومنهم ابازیر دوی نا آغدی من یؤمنو بے چی مان راری دے قرآن بانے ومنهم ابازی آغدی لا یؤمنو بے چی مان راری دے بانے وربک عالم استا پروردگار خالم دے بالمفسدین پا فساد پیدا کونکو والاو بانے وَإِن كَذَّبُوكَ اکدیستا تکذیب کئیو پیغمبر دا اس رسول پاک تا تسلی دا دا رسول پاک تا کدیتا تا وچ دا تا دروغ وائے تا تا دروغ. so you may not worry تا زان پر ٹینشن کے ما چوا. وَإِن كَذَّبُوكَ اکدیستا تکذیبوک فَقُلْنُ تَقُوَايَا لی عملی چه ما دا پارا زما عمل دے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اتاز دا پارا ستاسو عمل دے. انتم بری اونا زلا تعلق تاسو لا تعلق مما اعملو دا آغا عملنا چیزیکم. you have nothing to do what I do. you have nothing to do with what I do. زچے سکوم ستا دی سر تعلق
وانا بریء ازلا تعلق مما تعملون دا آغا عمل چتا سے کوئی ومنهم ابازر دوین آغا دے یستمعون الیکا. اس پیغمبر علیہ السلام سے خوبر دا مشرکین بکر رال پیغمبر علیہ السلام کے بیان کو دیکھ برداشت توجہ سرناستا بوئی دیر پا خورا ہوئی صحیح. فاللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے دا رخصی اوری نا دیس دا تنیغ زین بولی دا استاد دے پیغام پا والا بانے کون لے سر پیغام پا والا بانے نکون سڑے کر تنیغ نے بولی نا پوئی کنچ دیس سوئی سکا اوری نا کاوری ومنهم من يستمعون إليك أبازيد كي آغدي چاغيتا تغوغني ولي وفأنت تسمع السم آيات أورو الكولش كانتا ولو كانوا لا يعقلون اب يكونهم داسي چه داغا عقلهم كارن كي كونهم يليواني امي چه كونهم اللہ تعالی دا کافران ستا دا قرآن پا حوالہ داسي لکا کانا لیوانی لکا سنگا کانا لیوانی. ومنهم ابازر دین آغد ينظر الیکا چی دے گوری تاتا افا انتا تا دل غمیا آیات گائد کولشی رندو گائیدنس کولشی نا ولو کانو لا یبصرون چی کل داوی بصیرتم نہیں رندم دے نا رندم دے بصیرتم نشتا دغړه بصیرت هم نشته ځکه دا بازي سړی هغه پستر بلون دي خو بصیرت دومره تیزی چې تو سره لاس میلاو کې ویا جباری دا په څه باندې معلومه په بصیرت باندې نو الله تعالی وایي چې بصیرت په ام سر کړي سترګې هم نه دا غنه بیا دیوال سره څه څه تخته ان الله تاکسر الله تعالی لا یظلم الناس شیئا ظلم نکی خلق سر لگم ولكن الناس لیکن خلق انفسهم فزانن اخبرو بانے یظلمون ظلم کی ویوم یحشرهم پاغورز چرا جمع کئی بدویل اللہ تعالی کعلم یلبسو ندوی بداسیوی دا قیامت پورز کعلم یلبسو لکه چې وخت نه تیر کړي په قبر کې یا وخت نه تیر کړي دنیا کې الا ساعه من النار مگر یو غنټه دروازینا یتعارفون بینهم عذیب تعارف کوي په خپل مس کې یو بل سره کوم فرام قد خسر الذين كذبوا تاکي سر تاوان چې پریوتی دا کسان چې تکذیب کړي د ملاقات د الله د باس بعد الموت لایف افټر ډیث وما كانوا مهتدين انو دوی هدایت یافتگان و اما نرینک دا اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم تسلی دا ځکه پیغمبر علیه السلام سره چې بدای مسخره کوله پیغمبر علیه السلام بدای رول د خدای عذاب بدر باندې راشي سبوش دربان د خدای عذاب بدر باندې راشي نو دوی کوم دی عذاب قران هغه سره ډیره مودو شوی ته مونږ یې پدې مونږ په تو کې د سرمنو اسمان در باندې جوړ کړل تاسو دا وایي کنه چې د دم یعنی چې ترک ورکه او سکیږي نه نو اسې سره سرمنو اسمان در باندې جوړ کړل دین پیغمبر اسلام سره د مسخره کوله نو پیغمبر اسلام له الله تسلی ورکړي چې وا اما نرینک ایا بمونگا یقینا اخیوتا تا بعض اللذی بعضی آغا عذاب نعیدهم چی مونگا دوی سر وعدکو ستا جوان او نتوفین لکا یا بتا وفات کو مخی دا عذاب دوینا خود تا پا دی بے فکر آیا دیتا با دخپر کرو سزا یقینا ملاویگی ولی فیلینا مرجعون یقینا منتوا پسر دویدا ثم اللہ ابیا اللہ تعالی شہیدن اللہ تعالی عالم دے علا ما یفعلون پا شیبان چدوی کم عمل کئی ولکل امت الرسول دا ہر یو امت دا پارا مکلف امت دا پارا کم امت دا پارا مکلف امت تپارا رسول پیغمبر دے فیضا جاء رسولم چکل راغ پیغمبر دے قضیہ بینہم بالقسط فیصلو شمیت دے کہ پہ انصاف سرا وهم لا یظلمون دے سر زیادے نشکولے نو اللہ تعالیٰ دا سکلم ندکری چیو بے خبر قوم کر عذاب کرے نړم به غي ته پیغمبر اولېګو چې هغه مکمل خبر کو پاغي باندې حجت قائم کو او هغه په ضد رال نو بیا الله تعالی معاف نکړه په ضد څنګه رال چې پیغمبر ټارچر کو یا شهید کو یا زخمی کو یا وطن نو وست یا شهید کو یا زخمی کو یا د وطن نه وست نو بیا الله تعالی یقینا ولا سزا ورکړه مولانا روم دې خبره ته ډیره ښه اشاره کړې چې فلاخان تاو نثار احمد ولی کوي چه ہے چه قوم میرا خدا رسوا نہ کرد سنگا سے پہلا کھانا
هیچ قوم را هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل ناید بدرد چې یو قوم خدای کلم رسوا کړی نه دی تر څو پورې چې د صاحب دل زړه نه دردولې نو چې کله یو قوم د صاحب دل زړه دردی نو بیا الله تعالی معاف کوي هیچ قوم را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل ناید بدرد هیڅ یو قوم خدای کلم نه رسوا کړي عذاب کړي نه دی تر څو پورې چې الله والو زړه دردول نه دی او کله چې الله والو زړه دردېږي نو بیا الله تعالی هغه برداشت نه کوي ځکه حدیث کې راځي حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب دو خلق ته الله تعالی اعلان جنگ کوي چاته دو خلق ته یو سودخور ته چې سودی کاروبار کی فاذنوا بحرب من الله الله تعالی فرمایي د خدای تر طرف نه جنگ اعلان وره الله دې موږ معاف کړي دلته خو په داسې عذاب کې اخته سود سود نه خلاصيږي یوا او دویم حدیث قدسی چې من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب چا چې زما یو دوست سره دښمنی شروع کړه صرف د دې وجه چې دا خدای دوست او دین کار کوي دا خدای دوست او دین کار کوي بل څه نفرت وسره نشته دا دې دین کار وکړي په دې سره دښمنی کوي الله تعالی فقد اذنت بالحرب زاغت اعلان ورکوم اطلاع ورکوم چې ستا سره جنگ دی نو د خدای نه څو جنگ غټل شي اجي غني دا بل روان دي د خدای نه څو جنگ غټل ځکه هم تباہ او برباد وکړي چې خدای سره په جنگ الله مونږ معاف کړي فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ کله چې راغی پیغمبر د دوی قضیه بینهم فیصلو کې سمجھ د دوی کې بالقسط په انصاف هم لا یظلمون دوی سره زیاتې نشو کولې ويقولون ادا خلق وای کافران پیغمبر علیہ السلام ته متا هذا الوعد چې کله به راتل دی وعده د عذاب ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتونی او محمد صلی الله علیه وسلم استعمال کړي چې رښتیا وایي نو دا عذاب یا قیامت به کړه راځي دا عذاب یا قیامت قل تورت اوایا لا املک لنفسي چې زه خو اختیار نه لرم د ځان خپل لپاره ضرر د ضرر ولا نفع د نفع الا ماشاء الله مگر هغه چې الله تعالی وغواړي نو الله زه خود نه ځان له نفع رسول شم نه ځان نه ضرر د فکول شم بلکې هغه چې الله وغواړي معنا دا ده چې کما نفع زه ایکسپیکټوم نو د مستقبل ماته علم نشته د مستقبل ماته چې کوم تکلیف را باندې مستقبل کې راځي نو هغه زما په کنټرول کې نه چې دفع وکړم الا ماش مگر که الله غواړي نو ماته نه فرق یا ضرر را ده پکې نو چې ځکه په مستقبل خبر نه نو تاسو باندې دا تاسو کوي دا یوزلیس تاسو دی چې قیامت بکر راځي عذاب بکر راځي ځکه دا چې علم کې دا الله لکل امت دار امت د پارا اجل یو فکس ٹائم د عذاب د پارا اذا جاء اجل چکل راشیا فکس ٹائم د دوی فلا یستاخرون نبشرستو کې دې ساتن یو غنټه ولا یستقدمون ان باغین وړاندې کې دې شي قل توتوایا ارایتم خبر راکین اتاکم عذابو کچر راشتا عذاب الله بیاتن د شپې او نهارن یا دروازه ما ذا یستاجلو نصد آغشه یستاجلو من المجرمون چه حجلت سر غختاغ مجرمان و صلی اللہ تعالی رسول پاک تو ایده توائی که عذاب رازی و رازی خوب خامخا دشپی برازی یا با دروازه رازی تاسو دا مانا پا حجلت و پا جلدبازای بانی دا عذاب واری صدا just wait a bit انتظار کوا ثم اذا ما وقع آیا بیا په وخت چې دا عذاب واقع شي امنتم به الته بیا تاسو په دې عذاب باندې یقین ساتئ چې کله راشي ناغه بیا د یقین وخت نه دی هغه بیا د یقین وخت نه دی دا خو په اردو کې ضرب المثل وی اب پچھتاؤگے کیا جب چڑیا چگ گئی کہ اب پچھتاؤگے کیا اوس وې څه چغې وې چې مرغو ټول فصل وخوړه اوس څه چغې وې چې مرغو ټول فصل وخوړو مونږ اوس د پول لاندې او به تیر شي دي د پول لاندې تیر او باغ بیا واپس نه راوځي بابا عبدالرحمن فرمایي چې 13 ساعت یاد درته
چې تیر ساغت په مثال مړ د لحد دی کوم وخت تیر شي دا لکه هغه وخت مړ شي چې تیر ساغت په مثال مړ د لحد دی مړ چا دی ژوند کړي په جړه دا بابا ډېر خیال سره هغه وی کول دا تیر ساعت چې کم دی ضایع کو هغه په کته ډېر وځاړي ابي واپس راځي دا لکه مړ ژوند کول چې دی مړ په جړه ژوند کیږي ناغه وی چې لا دا وخت تیر شوی نه ده اوس غنیمت وګڼه چې خیره کو نه فلان و غنیمت شمار عمر آیا دې ته کنه دا یاد کړه چې فلان خان ته هم یاد کړه سلام ته هم یاد کړه چې غنی او حاجی باری چې خیره کو اے فلان خیر کا او فلانیا خیره کو نه فلان معنا ها خیر کا او فلانیا هر یو خیره کو نه فلان و غنیمت شمار عمر دا کوم عمر چې خدای ورکړي دي دا غنیمت وګڼه نو غنیمت څه کا استعمال کا چې خیره په خیر کې خیره کو نه فلان و غنیمت شمار عمر زا پیشتر کې بانگ برآمد فلان ماند دا هغه نه مخ کې چې دا आवाज شي چې فلانه لاړ 3 بجې به جنازه یې فلانه لاړ زا پیشتر کې بانگ برایت فلان ماند دا ولیکه چې فلانه دا خشیر خیره کو دا شعر بخرابه نه کنه خیره کو نه فلان و غنیمت شمار عمر ودلیک زا پیشتر کے بانگ برآمد فلان ماند کہ بانگ برآمد بانگ مانا آواز مخ کې لیدنه چې आवाज راشي په لاوډ سپیکر باندې زموږ وطن کې خو لاوډ سپیکر باندې आवाज کندار کې کی کنه کی چې فلانه وفات ته 3 بجې به جنازه یې نو قبل د دینه چې په لاوډ سپیکر دا اعلان وشي ذا پیشتر کې بانگ برآمد فلان ماند چې فلانه دنیا کې پاتې نشو لاړ جنازه څه کلمه استعمال دی بو جنازه او په جنازه کې چې هغه په هغه کتاب موږ راځي وایي کوم ډاکټر کوم کلاس کوم څه کې ولا زړه څه لا خلک هغه بزنسمنان ما هغه عجیب له خدای دې بابا ډېر خبرې چې 13 ساعت په مثال مړ د لحد دی مړی چا دي ژوند کړي په جړه تاسو کې کتاب ना बोला साजिद रात्रि टेलीफोन में पका मैं जानता अंदार किया नो वे टेलीफोन बरतो को नो आवाज रात्रि कंप्यूटर ने माते वे चे दा आवाज सोते हमारे दा काजी से तसरा कम जानाते बस दा में लगो ले ثم اذا ما وقع عام وچستله راشم د کارنا نبیا لګزانه تفسیر لګوم لګ کبه تو کی ثم اذا ما وقع آمنتم بي آیا بیا پاغه وکي چې کله دا عذاب واقع شینو تاسو به ایمان راړی کی د بساتې دی باندې نو الله تعالی بسوي فرشتي بسوي تاسو به هغه وخت ویل شي آل انا اوس دا خبر الله تعالی فرعون ته وکړه چې الان وقد عصيت وكنت من المفسدين اوس ایمان راړې الان ځکه فرعون هم چغې والے چې ایمان راړم الله تعالی ورته الان اوس وقد عصيت ته ډېر باغی وي وكنت من المفسدين ځان له باغی نه وي ټول دنیا کې د فساد کړو صحیح مولانا روم هغه ډېر عجیبه خبره کړې ده فرعون په حواله کہ بانگ آمد چون کہ کار ایجا رسید تقدیم تاخیر بنا کی کہ بانگ آمد چون کہ کار ایجا رسید آواز راگے کہ کل معاملہ دا غذائے تھا ورسیدہ کہ بانگ آمد چون کہ کار ایجا رسید کہ پائیدار اے سگ کے کار ما رسید پائیدار اوس په دغه ځای چې کوم ځای نه دغه ځای باندې ټینګ شه به غیرت اوس تخته پایدار ایسکس بیا اوس په دغه ځای خپټینګه کا چې قهر ما رسید چې زما قهر را رسید اوس چې وی چې امن ته ما ایمان راوړل زموږ شهر څخه سیده ساده پښتون راکې رسلو کالو خو جذبه خو پښتون سره خو جذبه ځواني کنه صحیح ناغه بکله کله لا شعور کې فعال پښتو هغه سبلخانه د پښتو اصطلاحات خو لا شعور کې پراتی کې نه پراته ان کله سره غوسه شي ناغشیت به اختیار راوځي حالانکه ویل نه پکات خو به اختیار ته خبره
یعنی وکړه سړی خپل مادری ژبه معلومول غواړي چې د دې سړي مادری ژبه سي نو غوسه ولا ورکه چې کنځل کی چې سکنجاو کی بس کنجا سره په پردې ژبه کې کول نشي نه ایکسپریس کیږي پس کې کوي په خپل مورانه ژبه کې ان شیخ سے هغه وی بانګ آمد چون کې کارې جارسي وی आवाज راغی ورته چې کله معاملې دغه ځای ته ورسېدا وی پایدار ایسګه کې کارې مارسي نو پایدار کو معنا چې پټینګه کا وی الله ورته چې دله اوس کو نه ټینګه کا صحیح شو کنه نو دا په لاشعور کې پراتی سړی له غوسه ورشي هغه لفظ دیوږي الآن اس وقد کنتم بے تستاجلون حالانکہ تاسوئے کہ پہجلت و جلدائیں مدا عذاب وقت ثم قیل للذین بیا با اویل شیا کسانو تا ظلمو چی زیادے کردے دے ذوقو اسکی عذاب الخلد دائمی عذاب حل تجزونا تاستا بدلن شدر کولے اللہ بما کنتم مگر پاشے کہ وی تاسو تکسبونا چکم کسب مکو ویستنبئونکا دیتانا خبر معلومی دیتانا خبر اخلی درنا ویستنبئونکا دیستانا خبر اخلی احق ہو ارشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ارشور کہتے ہیں سوائد اب کی ارشور احق ہو بالکل دغه ترجمه ده لغوي ترجمه اره شو is it right احق هو معنا is it right اشتیا دي احق هو قلت ورتوا ای او ایمانا او ورب زمانه په خپل رب باندې قسم نو لحق چې دا یقینا اشتیا دي وما انتم بمعجزین ان تاسو ډیفیټ ورکوونکی الله تعالی تا خدای ډیفیټ کول نه شي نو چې کوم افت در باندې راځي چې څوک هغه افت را ولي هغه ډیفیټ هم نشي ورکولې نو بیا خبره دار چې دوست شو سره ارسطاټل ارسطو لوی فلسفه انا هغه وی کدا آسمان څه دا آسمان دا لیندشي لینده پیژنه اچھا غشي دولی دا لیندشي او دا مصائب او تکلیفونه دا غشي شي او وشتون کې الله تعالی شي او انسان هدف او ټارګټ شي نو د خدای غوندي وشتون کې د آسمان غوندي لوی لینده د مصائب غوندي تکلیف دی غشي دنه د بچ کېدو هیڅ لار نشته صحیح دا د فکر فلسفیان قوم دغه سوچ کوي فلسفیان څه کوي فلسفیان قوم مولا روم د فلسفیان واقع ډېر ذکر کوي مولا روم دا واقع ډېر خوږ سره دی نو دا واقع ډېر ذکر کوي دی یو فلسفي هغه په کیشته کې سوچ سکه په کیشته کې سوچ چې کیشته کې سوچ دی او فلسفه کې بټول یعنی سوچ به کو فلسفي باندې فکر به کو فلان نغه ملح دی کیشتي باندې ورته تا فلسفه ویلې ده اوس کیشتیبان غریب ساده سره فلسفه باندې څه کوي به فلسفه دی ویلې ده هغه ورته نه داسي استاد دا خو نه دی ویلې آی وی خدای دې پارکا نیم عمر دې ضایع سره وکړه نیم عمر دې ضایع اوس هغه غریب پدیم نه پوهه کوي چې فلسفه څه ته وایي ته نه وړي تاسو کول لکه دا فلسفي دی زموږ شیخ صاحب فلسفي نیم لیونی دی ورای ونی ها ناغه ورته اے خدای د پار کوي نیم عمر دې ځای کې چې فلسفه نه لته کړی ناغه مله علم خو سوال راځي دا خو دې مولا ته خدای دې خو کی نیم ور باندې ځکه څه په دې شی پوېږم نه په دا لفظ په پیژنم چې دا دې شي نو قصدن هغه دا کیشته وخت نه ګرداب ته بوتله نه او په سرکېږي نه نجات د بوتنه حالت خدای داس شروع شو صحیح نو دا ورته یاره که باره واسه ډوبېږي هغه ورته دا خو دینه نو او ګرداب کې ونقطه خو وګوره تعالی بول دا کړی دا استاد بازی زره ناغه ورته وینا وی ټول عمر ځای خدای له خوا کوي بدله ته هغه یو ټول عمر ځای مولارون ډیر پګی کیسه کوي وی یو فلسفي عالم راغی ها د یو غاڼه تاسو پیژنې دا د دې سیډ نشه د تیلو باسي سیډ نه د تیلو باسي نو یو اوس په بجای باندې ټول چلیږي په خوا به غوې پیګرلو تاسو څنګه کتلې خندا کې بوکا تاسو لیدلو ها ناغه سیډ نه ناغه ها ناغه او
یو غوی به ګرځېده او هغه سیټ نه به سویستل هغې نه به تیل استال ته به هغه شیپ هغه سیټ داسې ګرځېده هغه میده کو ده پرورو اوبه یې پسې ساعت پس ترم ککولې او نو هغې نه به یې غوړي ایستل صحیح نو اوس هم هغه طریقه ده خو د غویي په ځای باندې پسې چلې په بجلی باندې چلې مشین باندې چلې نو هغه غویی په ګاڼی روانو مس کې یو دیوالو د دیوال نه پورې د دې غویي او د ګاڼی مالک هغه خپل کار کو دا پرسکو لا چې راغې نو کتلې چې دا تیل څنګه وځي او دا خو دې چې دا تخم پروت دی دې تخم کې دا د اوسپنې دا موږی تاویږي او دا دې دغه سره زور ورکوي او نچوړی سکویزوي او تیل ترې راوباسي صحیح ها دا شی څنګه تاویږي دا غویی داسې تاویږي نه د تاوېدو سره دا شی تاویږي د دې غویی په دې غاړه کې دا یو ګنټي پرته ده ټنګ ټنګ کوي چې د دې څه حکمت دی د دې تیلو سره یا د ګاڼۍ سره څه تعلق دی یو فلسفي و د هر شي تعلق سره پیدا کو نو په دې هیڅ پته باندې پوه نه شي د جرس د ګاڼۍ سره تعلق دی نه دی راغی نه ګاڼۍ مالک ته تاسو کو وی په دې نور شي نو میزان پوه کې یو شی مې په عقل کې رانه ده هغه ورته هغه څنګه ویل دی غوی په دې غاړه کې یو جرس پروت دی د دې جرس څخه حکمت څه فلسفه دی ګاڼۍ سره څه تعلق دی ویل دی ګاڼۍ سره تعلق شته هغه ورته دې ګاڼۍ سره دې تیل سره هم تعلق شته صحیح دوته ما خو تعلق پیدا نه کوي تعلق ور سره داره چې دې خو په کار اخته دا غویرا تخکاری نه صحیح نشي دا ټنګ ټنګ आवाज راځي دې معنا دار چې دې روان دی چې دا ټنګ ټنګ आवाज بل شي نو زړه ورشي یو ډب ولور کوم بیا روان نو دې جرس په دې ګاڼۍ سره تعلق شته دا فلسفي ورته وي ها یعنی دې ټنګ ټنګ باندې تاسو معلومه شي دا غوی څه کوي دې روان دی نو وې کدا غوی بالفرض قدرت ادا سره داس خوځي نو غاڼۍ باندې چلیږي او ته وایي چې روان ده ټنګ ټنګ आवाज خو راځي ټنګ ټنګ کده ودرې دا غوی په ځای او څه کوي سر داسې خوځي نو ټنګ ټنګ आवाज خو راځي او پته ولګي چې دې غاڼۍ سره تعلق نشته نو هغه غاڼۍ سره خو ساده سره هغه ورته استاد خدای ته ګوره چې بیا زما دي غاڼۍ ترانه شي زما دي وای دونه منطق نه لري الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمنا بالقران جميل ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا سمعت له ودعانا للوانا النهار فالله خير